دپاره که جنت هر څنګه دی خو دا خو الله ورکوي هغه چاته چا دې دپاره څه کړي او که ته د جنت په باره کې ډېر معلومات حاصل کړي او دې دپاره یې څه کړي نه خو ستا په نصیب نه دي دې باندې چې ډېر قیمتي تپوس وکړو چې یا رسول الله موږ خو پوه شو چې کمرې ډېرې قیمتي دي خو دي د چا دپاره واوره چا دپاره دي دې حدیث کې یو څو کارونه ذکر شوي دي غوږ ورته کېد قال لمن اطاب الکلام دا کمرې د هغه چا دپاره دي چې خبرې یې ښایسته اخلاقي یعنی اخلاقي مسلمان واطعم الطعام او خوراک خوروي په غریبانانو په محتاجانو په ملګرو په میلمنو دا ټول پکې دننه راغلي بخیل نه دی د الله په لار کې لګوي وادام الصیام درېیمه صرف فرض روجو ته نه دی پروت فرضي روجې چې ختمې شي نو بیا دې نفلي روجې هم نیسي څو خبرې شو درې وصلى باللیل والناس نیام او د شپې مونځ کوي په داسې وخت کې چې خلک وده پراته وي څو خبرې شو کمې کمې ښایسته اخلاق خوراک په خلکو خورئ نفلي روجې نیسي شپې تهجد کوي دغه قیمتي دا ښایسته دا مزېدارې کمرې د الله درته نصیب کوي ښه دا څلور کارونه ګران دي هېڅ ګران نه دي چې څوک کوشش وکړي او د الله نه یې وغواړي څه پکې ګران شتي ښایسته اخلاق خلکو له خوراک ورکول د وس مطابق نفلي روجې نیسه نفلي روجې دا هم نه چې هره ورځ روجه نیسه هفته کې دوه میاشت کې درې یو روجه دې ونیوه دوه منیسه بیا دې ونیوه درې منیسه بیا دې ونیوه دا مطلب دی مطلب دا دی چې دی ټول کال په روجو کې څه مصروف وي دا مطلب نه چې دی روزانه روجه نیسي دا هم اسان کار دی نو د شپې راپاسي الله ته ودرېږي چې خلک ودوي لازم نه چې د شپې به راپاسي دی به جو 60 رکاته کوي او 40 به راپاسي 4 رکاته کوي 2 کوي خو راپاسي الله ته ودرېږي نو دا فضیلت دی د دې او ځکه یو حدیث کې داسې هم راځي د عبدالله بن سلام رضی الله عنه روایت دی امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی تاسو ټول جنت ته ننوته غواړئ که نه غواړئ که نه ټول دا وایي چې موږ جنت ته لاړ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقه ښیي یا ایها الناس ای خلکو افشو السلام سلام خور کوي سلام خور کوي څه مطلب دی په یو بل باندې سلامونه اچوي تاسو سره پته شته صحابه کرامو طریقه څه وه چې کله به په لار روانو او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ذکر کړی دی وایي چې کله دوه مسلمانان روان دي حدیث ته غوږ کېده او په منځ کې دیوال راغی کاڼی راغی او بیا یو بل سره ملو شو بیا به سلام کوي زمونږ هغه یو ورځ بعد به سره ملو شي او دې ګونې ته بدله دي چې ګور پرون یې موږ ملو شوي بیا سلام ته څه ضرورت یا مثال کې چېرته د یو لاړ یو طرف ته بل لاړ بل طرف ته یو ځای اوسي څه وخت بعد د یو بل سره ملو شو د یو بل نه بلکل جدا شوي دي سلام په یو بل نه اچي بلکې قیامت نه خو کې یو دا ذکر شوی دی چې خلک به سلام په هغه چا چې څوک پیژني چې څوک پیژني زه درته دا وایم چې دا خو هغه دور دی چې هغه پیژني په هغه سلام نه اچوي او پښتنو کې خو لا ډېر داسې دي چې سلام په ځای څه وایي په خیر علي لکه چې دومره په خیر علي وایي خو سلام ووایه ورپسې په خیر علي ووایه افشو السلام سلام خور کې د جنت ته تلو لار ده دویم واطعموا الطعام په خلکو خوراک کوئ غریب یتیم مسکین محتاج ملګری میلمه خپلوان بچي ښځه مور پلار دا ټول پکې دننه راغلي په دوی خوراک کوئ خرچې پې کوئ وصلوا الارحام او خپل ولی پالی وصلوا باللیل والناس نیام او د شپې مونځ کوئ چې خلک ودی تدخلوا الجنة بسلام جنت ته په سلامتیا سره ځئ دا د پیغمبر طرف نه ګارنټي ده څو کارونه یې څلور څوک به ذکر کړي سلام خور کړي خلکو باندې خوراک خپل ولیانې پالئ د شپې تهجد کوئ چېرته به ځئ بسلام په سلامتیا سره د هر قسمه تکلیف نه په سلامتیا کې چې هغه په قیامت کې دی ته به جنت ته واوړي
ابو امامه الباهلی رضی اللہ عنہ روایت ته امام ترمذی راوړی غوږو ته کېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیکم بقیام اللیل د شپې د مونځ ګورئ کوئ د دې خیال کوئ فانه دأب الصالحین قبلکم څومره نیکان خلک چې تیر شوي دي کنه څومره نیکان کاغه د دې امت دي او کاغه د پخوانو امتونه دي هغه ټولو به د شپې تهجد کول وقربه الى ربکم وقربة لکم الى ربکم او دې تهجد د لاسه به تاسو نږدې شئ خپل رب ته ومغفرة للسیئات د دې تهجد سره به الله ستاسو ګناهونه وریږي ومنهاة عن الاثم او د دې تهجد د لاسه به تاسو د ګناهونو نه منع شئ څو خبرې شوې بیا څلور څوک به ذکر کړي تهجد کوئ ځکه چې رب ته به نږدې شئ بس دا ماده وي ګناهونو نه به بچ شئ استاذ ډېر اوچت دماغ دی ما که څه په انګلیش کې ووایي د نیکانو لار ده الله ته به نږدې شي ګناهونو نه به بچ شي او ګناهونه به دې وریږي څلور خبرې شو چې دې ټیم کې سړي ته نه یاد زه به دا امیدونو باندې دنیا آباد نه زه به امید ساتم چې انشاءالله تاسو ته به سبا مې یادي صرف د سبا پورې اخوا دومره اوږد هم نظم ځکه چې اما ته اوس پته ولګي خو دا امید به ساتم انشاءالله چې سبا به تاسو سبا پورې یادي او چې دا تاسو ته اوس هم نه یاد نو ګوره دا تاسو په تهجدو باندې راتېزوي هم نه یو تا نه هېرې شو الغرض که څوک یادوي که نه یادوي وما علی الا البلاغ په ما باندې بیانول دي په ما باندې رسول دي اخوا ته پې عمل کې نه کې ته پې یادوي نه یادوي هغه ستا کار دی خو زه درته ښه په سره اسانه پښتو کې یو یو ټکي درته واضح بیانو که نه زما د پښتو لږه سخته ده که زما په دې پښتو کې صحیح یا زما په دې الفاظو کې مشکل الفاظ وي او ما ته وایي چې د هغې وضاحت هم کوو نو زه به سره د مشکل الفاظو بیا ترجمې به راته هم کوم د پښتو ترجمه به راته پښتو ته کوم دا قیمتي خبرې دي دا یادې ساتئ امام حاکم یو روایت راوړی دی ته غوږ کېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اتانی جبریل علیه السلام په ما پسې راغی وی ما ته وی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم عیش ما شئت فانک میت دا ناشنا خبرې جبریل کړي دي وی ما ته وی چې یاده که دا خبره چې څومره ژوند تېرې که خو یاده که چې مرې به دا زموږ دپاره اوچت نصیحت دی ګورې که ته په دې تمه پروت یې چې زه به شپېتو ته رسم اویا ته به رسم لا وخت شتي نه شپېته اویا نه سل 200 کزا خو بیا مرې به بله لار دې نشتي او چې مړ شو چا ته مخامخ کېږي الله ته اوس ته خپل سوچ کوه بیا یې ورته دا وی واحبب من شئت فانک مفارق او د چا سره چې محبت کې کوئ خو یاده که چې ته به ترې جدا کېږي یو ورځ نو چېرته د چا سره په محبت کې مطلب دا چېرته چا سره محبت کې دومره ورنه ننوځي چې خپل آخرت تباه کړي ځکه چې همیشه لپاره ورسره پاتې کېدو والا هم نه وي لازم به ترې جدا کېږي زموږ نه څومره خواږه خپلوان ملګري جدا شوي چې موږ سره محبت پلاران د ډېرو نه تلي دي په بچو باندې سر قربانو ته جدا شوي میاندې تلي دي د چا نه بچي جدا شوي دي چا نه رونه د چا نه خویندې چا نه ښځې د ښځو نه خاوندان ملګري دا محبتونه د دنیا ده د دې دپاره نه دي چې ته د دې دلاسه خپل دین خراب کړي دا ساته خو دا ورسره هم یاده ساته چې ته به د دې سړي نه جدا کېږي بېلتون به لازم راځي دا حتمي فیصله ده بېلتون به راځي نو بله دا یاده که واعمل ما شئت فانک مجزی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبریل ووایي چې څه کې کوه خو یاده که چې بدله به درته میلاویږي ډېر ښکلې خبره ده چې څه کې کوه ښه هوښیاران دي ټول په ریال او په روپیو په ډالر موږ پوهېږو که نه پوهېږو په حالاتو باندې او په ټیک ټاک او په فیسبوک او په انټرنیټ باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ نورې په دې نه پوهېږي چې دا عمل ما تباه کوي او که ما جنت ته بوځي په چې څه کې کوه خو یاد یې که چې څه چې م کې د دې به راته بدله میلاویږي یا ښه یا بده هغه ستا خپل کار دی
بیا ورته دا ووی واعلم او دا یاد که ان شرف المؤمن قیامه باللیل پیغمبره یاد که دا خبره د مؤمن ټول عزت د شپې په تهجدو کې پروت دی څه مطلب دی چې شپې په تهجدو کې عزت پروت دی او نو څه څنګه پکې عزت پروت دی او صحیح شو پوه شو عزت د شپې په تهجدو کې څنګه دی څوک نشي چې څنګه دلته چا سي بارک الله فیک کم سړی چې د شپې تهجد کوي رب العالمین به خلکو ته عزتمن کړي ملائکو ته عزتمن الله ته عزتمن شوي که الله ته عزتمن شوي ملائکو ته عزتمن شوي دې مخلوق ته الله عزتمن کړي وعزه استغناؤه عن الناس او د مؤمن عزت په دې کې پروت دی چې د خلکو نه ځان او د خلکو سره چې کم مالونه او کم دنیا یې د هغې نه ځان بې پروا کړي څه ناشنا خبره جبریل علیه السلام کړې وی د خلکو سره چې کومه دنیا ده چې د دې نه دې ځان بې پروا کړو ته به ښه عزت منې که نه داسې ده که نه ده اوس که د چا مال ته پسخېږي او یا د مال دپاره خواله ورځي بیا به دغه عزتي ده کوم چې اوس دی او چې څومره د دې خلکو د دې دنیا نه او د مال نه او د دې قصو نه ځان لرې ساتي دومره به عزت مني نو جبریل علیه السلام څو خبرې ذکر کړي کمې کمې چې څه کې کوه بدل به میلاوي او چې څومره ژوند تیرې تیرې که مرګ به راځي چې چا سره څومره محبت کوي که خو جدا کېږي به چې څوک د شپې تهجد کوي عزت به ورته میلاوي یو پاتې شو د خلکو د دنیا نه ځان بېزاره که الله به دله عزت درکړي دا ډېر فایدهمن آیت دی او امید دی چې ستاسو زړه ته به کوشش وي انشاءالله یو حدیث کې داسې راځي سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د امام ابو داود راوړی دی من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین څوک چې د شپې دومره تهجد کې چې لس آیتونه پکې وایي څو لس دا ګوره ډېر لږ دي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شپږ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سو لس یو رکعت کې د یو صورت وایه بل کې د بل وایه ډېر اوږد دی که نه که نه ستړی کوي به دي چا چې دا ووي دی د غافلانو د لیست نه ووتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومن قام بمئة آیه کتب من القانتین او څوک چې پکې سل آیته ووایي په تهجدو کې الله به دې په هغه خلکو کې شمار کړي چې کم عجزي کوونکي دي او د الله په مخ کې خشوع کوونکي دي یعنې د ده مرتبه به اوچته ده ومن قام بألف آیه او چا چې زر آیتونه ووایي کتب من المقنطرین هغه کسانو کې به شمارلی شي چې خزانې ول الله ورکړي اوس دا خزانه څه ده نو یو حدیث کې داسې راغلي د امام طبراني راوړی والقنطار